محترمو عزتمنو اکثره ملګري بار بار دا شکایت کوي چې موږ ودونه کړي دي خو په ژوند کې مې سکون آرام راحت نسته، نه هغه دومره مینه را سره کوي نه زموږ دومره زړه ورغواړي. په معمولي خبرو باندې جګړې وي، جنګونه وي، جنجالونه وي. عزتمنو اصل یو حقیقي ژوند دی، یو مصنوعي او بناوټي ژوند دی. دغه زموږ زنانې دا زموږ نارینه اصل کې دا بناوټي مصنوعي کیسو او فلمو او ډرامو خراب کړي دي. د دې په مابینځ کې غلط فهمیانې پیدا کړي دي. ځوانان د فلمونه وګوري، ډرامې وګوري، د مینې محبت ناول وګوري، دی هغه د فلمو ژوند، د ډرامو ژوند، دغه د عاشقي د ناولانو ژوند په حقیقي ژوند کې مغواړي، حالانکه هغه یو مصنوعي او بناوټي شی دی، هغه حقیقي ژوند نه دی. کله چې یو انسان واده وکړي دا په کلونو ژوند تېرول وي، دا دومره وخت خو سړی په یو حال باندې نه وي. بس زموږ ځوانان او زموږ زنانې دا تقاضا کوي چې هر وخت پر یو حال، کله د یو د طرف څخه خرابي او کله د بل د طرف څخه. ځوانان وي، نارینه وي، هغه په کاروبار باندې مصروفه وي، د معاش په فکر کې مصروفه وي، مسافر وي، نو د دې خوا ټلیفونونه ورته لګیا وي، په ګانټو د خبرو کولو تقاضا ځین کوي. دا ګڼي نه چې هغه مصروفه دی، په کار لګیا دی، یا به د چا سره ناست وي، یا به د چا سره په مجلس کې وي. بس که هغه ټلیفون نه کوي باندې پورته، د دې خوا شکایتونه شروع شي ته زما سره سمه مینه نه لري، یا د مسافرو د خوا ټلیفونونه را شروع وي. دا نه ګڼي چې هغه کې د هغه سره د بچانو فکر دی، په هغه سره د کور د ډوډیو د کتغو د دې فکر دی، هغه به په دې کې مصروفه وي. ولې ټلیفون نه کوي پورته؟ زما د خوله طلاق ورته وویل. ولې زما سره خبرې نه وکړې؟ زما د خوله داسې ورته وویل. یاره موږ تاسو ته پکار ده چې لږ فکر او سوچ خو وکړو، لږ انسانیت خو په ځان کې راو. بس فلمونه او ډرامې او دا شیان چې وګوري هغه یو بناوټي او مصنوعي ژوند دی. د خرڅلاو دپاره، د خلکو د خرابولو دپاره یو داسې ترتیبات جوړ شوي دي. دوی په حقیقي ژوند کې هم داسې غواړي. یا ځینې ځوانان وي د انګریزانو هغه خراب او هغه لس فلمونه کتلی وي، دوی د خپلو کورنیانو سم دا تقاضا کوي چې زموږ سره داسې وکړي، لکه هغه یو بناوټي ژوند دی، هغه یو مصنوعي ژوند دی. هغه ژوند او هغه حالات، یو هغه چې تا ته په فلم کې معلومیږي، یو هغه د دې وشاته ژوند دی. دا که ډېر فرق دی عزتمن. نو که چیرې هغه دا نسي کولی، هغه دا په تصور کې هم نسي راوستلی، هغه زنانو دا لیدلی نه دي، دا ورته معلوم هم نه دي، نه هغه دا تصور او دا کار کولی شي، بس زموږ ځوانان ورته جوړېدلي دغه ژوند زه غواړم. نو دا انسانیت دی نه دا حیوانیت دی. نو دا ټولې غلط فهمیانې، دا ټوله بې اتفاقي او دا ټوله جنجالونه د دغه وجې سره راځي چې موږ هغه د فلمونو، د ډرامو، د عشقي ناولانو چې هغه یو بناوټي او مصنوعي او فرضي کیسې دي، د حقیقت سره هېڅ تعلق نه لري، هغه موږ په حقیقي ژوند کې هم غواړو. نو دغه هغه وجه ده د دغه زنانو د خاوندانو په مابینځ کې لرېوالی راولي، د طلاق او د جنجال سبب وګرځي. الله جل جلاله دې موږ ته دغه فهم او سمج را په نصیب کړي چې موږ د حقیقي ژوند او د هغه مصنوعي او بناوټي ژوند فرق وکړو. والسلام.